سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ ټولو هیوادوالو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شوله چې په نړیوال جام شپږمه لوبه کې سریلانکا لوبډلې ته په 7 ویکټو ستره ماتې ورکړې. په دغه لوبه کې افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخ شو چې افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي ټاس وګټئ، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د سریلانکا لوبډلې په ټاکل شویو 50 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 241 منډې جوړې کړلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نن لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. په ځل پارو کې مجيب رحمان، راشد خان ارمان، عظمت الله عمرزی، محمد نبی سخیل، یعنې ټول لوبغاړو ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړه. د افغانستان په ګټه په ځل پارو کې په 10 اورونو کې 34 منډې ورکړلې، 4 مهم لوبغاړي وسوځوله او دا رقم مجيب رحمان به په 10 اورونو کې 38 منډې ورکړلې، 2 مهم لوبغاړي وسوځوله. عظمت الله عمرزی، راشد خان به یو لوبغاړي وسوځوي. د 241 منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی، که څه هم رحمان الله ګربز ډېر ژر اوټ شو، په 0 خپله ویکټ د لاسه ورکړله، خو دا رقم رحمت شاه او ابراهیم ځدران به ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله او یو ښه پارټنرشیپ یې هم جوړ کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نن لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړه. رحمت شاه زرمتی، عظمت الله عمرزی، حشمت الله شهیدي، ابراهیم ځدران 4 واړو ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. د افغانستان لوبډلې په ګټه عظمت الله عمرزی 3 منډې جوړ کړې چې ناټ اوټ پاتې شو. رحمت شاه زرمتی 2 منډې جوړ کړې، حشمت الله شهیدي 50 منډې جوړ کړې او دا رقم ابراهیم ځدران بیا 19 منډې جوړې کړلې. افغان لوبډلې په نړیوال جام کې په خپله شپږمه لوبه کې سریلانکا لوبډلې ته په 7 ویکټو په توپیر ستره ماتې ورکړله. د لوبې غوره لوبغاړی هم په ځل پارو کې شو چې 4 ویکټې یې واخیستلې. په نړیوال جام کې ټولو لوبډلو شپږ لوبې کړې دي چې افغان لوبډلې هم خپل 6 لوبې پوره کړلې چې 3 بایللې دي، 3 ګټلې دي، 6 پوینټه لري، پر 5م نمبر باندې قرار لري. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.